خدا د دوی یو داسې چوړیاګر جوړ کړی چې دا ځناور یې بلد کړي دي نو دوی په سیاحینو ټوپ نه وایي باقاعده پکې مونږ ګرځېدو به دروازه به چې زمونږ ګاډې به ورغې دروازه به قدرتي کوله شو هغه اټومیټک سیسټم به چې مونږ به پورې وتو دروازه به زر بنده شو نو مونږ د هغه زمرو په منځ کې ګرځېدو هغه بیړیو اتیا نو مړه د دنیا چې جاپان وي او د هغې چوړیاګر وي نو تاسو خپله د جاپان د نوم نه معلومه کې نو هلته مې مونځ کوه ایسې به کم درته ووایم هلته مې اودس کوه غسلخانې ته ننوتم زمونږ دلته غسلخانې ته ننوځه نو لاول بس پیما د بالښ عمره په غټ رومال تړې چې دا هوا مې دننه نشي په یو رومال دې م کار نه کېږي خلکه ښه مضبوطه چیرړه چې سپیمو کې مو منډې او خلکه د بالښ په شان ډبله ټوکړه د سپیمو ته او د خولې ته واچې یعنې دومره بینې پکې چې د سړي په دې سرمن کې وردننه چې نو د خپو ته تېودي دلته سخابیونه هلته چې ورلو باتروم ته غسلخانې ته ایسې دا مناسبه ده خو زه بیا درته ویم په خدای مې ویډیو دننه جوړه کړه مې دا خلکو ته ښیم چې غسلخانې ته یې وګوره صفا پاکه غسلخانه که زه راته جومات کې قسمیه نه ویم نو ټیک به ویم چې ستا د وزیر اعظم او د صدر په دفتر کې او په کور کې هم داسې پاکه غسلخانه نه لکه هلته چې وه ښه اعلی شیشه اعلی ګرمې یخې اوبه او هلته اټومیټک سسټم دی چې په باتروم کښېنې اټومیټک به بټن وی نو به دې پاکوي او صفا کوي لاس ورسره مږلی شي نو ما رومال په یو شي کېښوده شی راښکته شو مې ته دا څه شی چې راښکته شو کټ و کټ په باتروم کې دننه ښه اعلی اسپتالي کټ مې داسې دي وایي دا که څوک په باتروم کې طبیعت یې خراب شي او په دې کې سملي مې که بشیر جان ورننوت خو سار نه ماښامه پورې خدای خبر که تېره وځي ماښامه پورې به تېره ونه د ماشومانو پکې ځان له ځای دی د اودس ماتي ماشوم پکې کېنی ځان له ځای دی همدغه به دا نور خو یې پرېږده دا د چړیاګر درته وایم او د ماشومانو د لوبو که مور یې متیازې کوي یا پلار یې متیازې کوي او ماشوم دلته په بیډ کې کینی د هغه ځان له بیډ دی داسې به باتروم نو بار چې ووتو نو مانځه وخت و ملګرو ته مې بانګ زه بیا وایم بیزوګانو ته د خدای آواز اورم د زمرو ته د الله آواز اورم د کائناتو ته د الله عظمت اورم الله م خوشحالوم او دا کاڼې بوټې نو هلته کې خو تاسو ته په چوړیاګر کې کم خلک ګرد ما چې کله بانک شروع کړو ځانې مادون هم ځان سره وړي هم خواره کړل ملګري را سره نو دا جینکۍ هلکان مې لیدل شاته شو ګورم چې د دوی څه تاثر دی شاته شو بلکل نه خندا نه مذاق نه نخرې نه اشارې بلکل یې مونږ له موقع راکړه دا د شاته شو چې دوی په اطمینان د خپل منځو کې ښه مزېدار بانګ مې ووی د بانګ نه پسه مونځ وکړو یاره ته یقین کوه چې د هغه مانځه او د بانګ د جاپانیانو زمونږ احترام کوو دلته خو داسې وکړه داسې به وګورې د مسلمانانو ملک ځکه نه قصه خانه کې بانګ ووایه سړک په غاړه ځکه نه اسلام آباد کې سړک په غاړه بانګ ووایه چې بانګ داسې به کې ملا صاحب اشارې به کوي دته پکې لا ګوره دا مسلمانانو ملکونه دي داسې ده که نه ده غلی شو ښه مزېدار خپل مونځ چړیاګر کې د ټوکیو شاپ جاپان په ښار کې د مارونو ټوکیو داسې ښار دی د مارونو د جاپان چې په دنیا کې په غټو ښارونو کې ښار دی نیویارک غټ ښار دی بمبئی غټ ښار دی لیکن د ټوکیو ښار چې کوم د جاپان تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې دوه پکې غټ ایرپورټ دی یو هم نه دوه اسلام آباد کې ستا یو ایرپورټ دی هغه زوړ ختم شو اوس نوی دی یو دی بس خالص نه دا دوه ایرپورټه دي انټرنیشنل ایرپورټه په دواړو باندې جزونه کوزېږي یو حنیدا ده او یو دا بل دی چې ما درته ووایي دوه ایرپورټه دي او دومره لوی ښار دی زه درته ووایم د ټوکیو متعلق چې په هغې کې دا یو جزیره ده دا په هغې کې دی هغه جزیره هونشو ورته وایي هونشو جزیره هونشو جزیره په هغې کې دا د ټوکیو ښار دی او 23 تحصیلونه دي پکې یعنې واډونه زمونږ دا واډ چې دا راکوټې وي
زمونږ خو لکه تورنګزی 2-3 واټه دي نه هغه تورنګزی او میره د تورنګزو او دا جلو او دا کې یو ځای کې او دا عثمانزی مو سره یو ځای کې نو یو واټ ته جوړ شي د هغې ځان له خپل میر هغې د تحصیل درجه ورکوي واټ له نو 23 تحصیلونو باندې دا مشتمل دی آبادي یې څومره ده د ټوکیو 1 کروڑ او 13 لاکه آبادي ده بلکې دې نه زیاته ده 1 کروڑ او 13 لاکه د دې آبادي ده او د جاپان 12.5 کروڑ آبادي ده جاپان کې زمونږ د پاکستان په نیمه خلک دی او که د دې ټوکیو سره خوا کې نور ښارونه یو ځای کې که نه بلکل تړلې نږدې یو ښار دی ورسره هغې ته چیبا وایي بل ښار د هغې ته کاناګاوا وایي بل ښار ته هغې ته سایتاما وایي که دا ورسره یو ځای کې که نه دا نږدې ښارونه نو بیا آبادي 3.5 کروړو ته رسېږي دننه پکې نهرونه تللی دي ښه دننه په دې ټوکیو ښار کې نهرونه دي پکې او د معیشت په دنیا کې لوی ښار په ټوله دنیا کې د معیشت په بنیاد ټوکیو لوی ښار دی دوړه خاوره پکې چې پوز امرا کاږي نو اوچته بیا نه کې نشته پکې دوړه خاوره بالکل نشته ګرد بالکل نشته که زه درته ده ووایم چې سپلی په ځمکه کې دی او سپلو باندې لاس راکاږي نو که دې ګوتو پورې څه معمولي توروالی را بشي لیکن خاوره پکې نشته حیران شي سړی دومره صفا ښار زه خو هلیکاپټر کې پکې وګرځېدم ملګرو ویې لږ هلیکاپټر چکر درکو چې بره وګرځې ما وی ډېره ښه ده لاړو صاحب هلیکاپټر ته وختو هغې اوچت کړم او په دې ټوکي یو ښار کې بره هغې کې خپلې کیمرې لګېدلې وي نو یو ځای درته باقاعده ښایي وګونو ته یې رالغه شی واچو چې وختو مې زه خدای چې بشیر جان له به واپس ورسو که به ونه رسو ځکه سړی هسې یارېږي هغه سر خوړلی چې روانېږي ړقي ډېره چې روانېږي کله داسې کله پار کوي کله داسې کله پار کوي او خیب بن په بن پیون بلن داسې وتړلو چې ښه برابر هغه هلک راغی او دلته یې پټۍ تو کړو دلته یې تو کړو دا بل شان یې م راته کړو غوږونو ته یې هغې شیدونه م واچولو مې زه خدایه خیر چې روح ته د جاپان دی او که د کوم ځای دی خیر پکې واچې خیر هغه پایلټ بیا کېناسته پکې هغې ټولو ځانونه وتړل موږ ته هدایات راکړل او موږ په غوږونو اورېدلم او هغه داسې احسان چل دی هلیکاپټر چې مې دا خو زم چلولی شم دونه ګران نه هغه هر څه ما اورېدل کمپیوټر ورته وې دا بټن وه دا بټن وه کمپیوټر ما م اورېده دا بټن وه دوا 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 انګریزی کې لګیا وه کمپیوټر ورته هغه خپو باندې به یو خوا بل خواړه وراړه ښي طرف ته اړو نو ښی ګیر له به یې زور ورکو ګس طرف ته نو ګس له به یې زور ورکو یو ډنډه ورسره وه چې یې به یې ښکته کړه نو ښکته کېده به او چې یې پورته کړه پورته کېده به مې لکه دا خو اسان کار دی کوزېږه چې مونږ ورته کېږو هلیکاپټر اوچت که صیبه او هغه یې ګرځاو دا ټول ښار او دا ارسم پکې ولیدل مړه سم په خدای یقین وکړه دا هغې هغه اخلاق هغه هلک ته ما ویې لږ چکر زیات کا لږ مې زیات وګرځوه دا نشته چې اوهو نورې پیسې به راکې قصې پسې قصه را یادېږي په مصر کې ټانګې ته وختو واوره احرامات مصر هم لیدل ټانګې ته وختو یو خو هغه د سوال فقیر بچي هلکه ټانګه کې خو مخکې 2 سیټۍ وروسته 2 سیټۍ کړل نو هغې په ټانګه کې مخکې 2 سیټه وروسته ترې پرې کړی چې څوک پکې زیات کښېننې چې ډېرې ټانګې وګرځي 4 کسان نو په یو ټانګه کې به راځي نو دا چې 2 پکې کښېني نو 2 ټانګې به په مخه کې یو خدا زیات نه پرېږدي نو چې مونږ کېناستو ټانګې والا سره نو چې واپس راتلو نو مونږ ورته ځای وښو چې دلته مونږ کوزی وی ښه دا هغه ځای نه قصدن لږ زیات لاړ څونه زیات لاړ لکه د دې ممبر نه واله تر د دغه جومات د دروازې پورې مونږ هلکه دلته ودروه وایي ټانګس اسپه نه ودرېږي په قصه هلته وځغلوله چې هلته کوز شو پیسې م ورکولې وي نه زیاتې راکې تاسو خو دونه زیات ما راوستې و د ظالم بچیه نه دا نالو دا خو ته دونه زیات را یا لکه دومره زیات خو زه رالم خو تا ته خو ما نه ویلې ته رالې نه که نه بس ته دونه زیات رالې پولیس والا راغی سپی مونږ وی دا پولیس به زمونږ مدد وکړي پولیس په زمونږ مدد وکړي پولیس ته مونږ وایي چې وروره مونږ ورته دغه ځای کړی و ته مو یې دلته ودرېږه دې په خپله دلته راغی وی درو زیاتې غواړي وی ورکې وله غریب دی که نه ما د پاکستان هغه م در باندې وبخل ورکې غریب دی هلته رانه په دې طریقه پیسې
فیوم تتلو د موسی علیه السلام علاقې ته نو فلانکوج ته وختو نو د خپلو نه لږې اخیستې موږ نه ډبل اخیستې هلکه دا ولې وایي تاسو سیاحت له راغلي مالدار یې خدای میلمنه کمیله هلته دا په جاپان کې دا شی نشته دا مسلمان هغه کافر زه به راته بیا قصې وکړم چې کوم خلکو سره ما جاپانیانو سره خبرې وکړې او د هغوی کمې اخلاق ما ولیدل زه به تاسو ته خیر دا درته څو جمعې پرله پسې ویم او اخره کې به راته بیا ووایم ته به وایې چې د ما اخلاق او د هغې ښه دي خو بیا به راته اخره کې ویم چې ګورې دا ټول یو خوا کا خو چې ما له خدای کوم نعمت د ایمان را کړی دی دا د هغوی نشته الحمدلله